د یو وخت خبره ده چې په یو غټ ریګستان کې یو رکوټ شان کلی و چې هلته یو غریب شپونکی اوسېدو چې د ده دوه ښځې وې او د دواړو سره یو شان مینه کوله او بیا د قسمت خبرې ته ګوره چې دواړه په یو ځای باندې پریګننټ شوې او بیا په یو وخت باندې د دواړو لوریانې وشولې. لومبنۍ ښځې د خپلې لور نوم آمنه کېښو او دویمې ښځې د خپلې لور نوم ذلیله کېښو. دواړه ماشومان ډېرې زیاتې خشته وې خو خوشحالیانې ډېر وخه پورې پاتې نه شولې. دا مشره ښځه چې دا د آمنه مور وه دا بیماره شوله او د ډېرو علاجونو باوجود هم دا ټیک نه شوله او بیا د دې دنیا نه رخصت شوله. او بیا دا وړه ماشومه آمنه د خپلې مېرنۍ مور لاس ته کېناستله. بیا ډېر وخت پس دا دواړه ماشومانې پیغلې شولې خو د آمنه زندګي د مشکلاتو نه ډکه شوله او د دې مېرنه مور به دې سره بېانصافي کوله او چې کله به دا دواړه د ګډې سرولو دپاره ځنګل ته لیږلې نو دې مېرنه مور به خپلې سکه لور ذلیله له په ټپن کې خشته خشته خوراکونه کېښول او د آمنه په ټپن کې به یې صرف سړه روټۍ ایښوله او بیا په کور کې هم عمده حالات و. ټول سخت سخت کارونه به په آمنه باندې کول او ذلیله به ټوله ورځ پرته وه آرام به یې کو. آمنه به دا ټوله سخته برداشت کوله او دې کله هم خپل پلار ته شکایت نه کړی ځکه چې دې ته پته وه چې زما مېرنۍ مور زما په پلار باندې داسې جادو کړی دی چې زما پلار زما د مېرنۍ مور هره یوه خبره مني. آمنه سره د مینې کولو دپاره څوک هم نه و بس دې سره یو تکه سپینه خشته غوندې چیلی وه چې دا دې په ماشوموالي باندې په ډېره مینه باندې ساتلې وه او دا چیلی صرف یو ځناور نه و بلکې دا د دې یو ملګری هم و. آمنه چې به خندل نو چیلی به هم خوشحاله وه او چې کله به آمنه خفه وه نو دا چیلی به هم ورسره خفه وه. دې به هر ورځ چیلی بهر ته ایستلې او دې به دا کوشش کو چې د ذلیله نه لرې اوسېږي ځکه چې د ذلیله نیت د دې دپاره خراب و. بیا په دې کلي کې د غر لمنې ته یو بوډۍ ښځه هم اوسېدله خو چاته هم دا پته نه وه چې دا بوډۍ ښځه د کوم ځای نه راغلې ده او دا به اکثر په لاره کې ناسته وه او په لاره چې به کوم خلک تېرېدل د هغې نه به یې روټۍ غوښتله او چې کله به ذلیله د دغه ځای نه تېرېدله نو دې ښځې له به یې د خوراک څه ورکول هم نه او ښه بدې ردې به یې ورته وویلې او دغه ځای نه به مخکې لاړله. خو چې کله امینه به راله نو هغه به ودرېدله نو مسکی به شوله او وبه ویلې چې چاچي دا واخله ما سره بس لږه شان روټۍ وي خو زه پکې تاله هم عیسه کومه. دا بوډۍ ښځه به ډېره زیاته خوشحاله شوله او د آمنه دپاره به یې دعا کوله او د دې مړې مور ته به یې هم دواګانې کولې. یو ورځ دا بوډۍ ښځه د دې ګډو طرف ته راله چې دغلته ذلیله په آرام سره ناسته وه چې د دې مخې ته درستخان خور و چې په هغې باندې روټۍ او سره کړی چرګان پراته وو. بوډۍ ښځې ځان سره دا سوچ وکړو چې کیدی شي دا جینۍ ماله لږه شان روټۍ راکړي خو ذلیله د دې طرف ته اوم نه کتل پاتې لا روټۍ ورکول او مخې ته بله اړخ ته واړولو. بوډۍ ښځه ډېره زیاته خفه شوله او ډېره زیاته غوسه شوله او بیا ورته وویلې چې ای جینۍ ووره دا خبره تا ته به مخکې په لاره کې دوه د اوبو چینې میلاویږي چې د یوې چینې اوبه به سپینې وي او د بلې اوبه به تورې وي او د کومې چینې اوبه چې تورې دي په هغې باندې مخ ووینځه او همدغه اوبه وڅښه او د سپینو اوبو طرف ته جوخته هم مه ورځه او که تا زما خبره ومنله او داسې دې وکړل نو ته به نور هم ډېره زیاته خشته شې انشاءالله. ذلیله ورته نیغ نیغ وکتل او ویې ستا دماغ خراب شوی دی څه زه روزانه د دې لارو نه تېرېږم خو په دې صحرا کې خو ما کله هم اوبه نه دي لیدې ورکېږه زما مخې نه زما موډ مه خرابوه. بوډۍ ښځه چپ شوه او روانه شوله خو د دې په زړه کې اوس دې ته ډېره زیاته غوسه وه او بیا چې کله مخکې لاړه نو هلته آمنه ناسته وه چې د دې نه ګیر چاپېره کونترې ناستې وې او آمنه دغه کونترو له روټۍ ورکوله. بوډۍ ښځې ته ډېر په مینه باندې تپوس وکړو چې ته خپلې خور سره یو ځای روټۍ ولې نه خورې. آمنه مسکی شوله او ورته وویلې چې هغه خو څوک هم ځان سره یو ځای کېناستو ته نه پرېږدي او بیا ورته وویلې چې چاچي راځه ما سره کښېنه او ما سره چې د خوراک څومره هم څه دي دواړه به یو ځای وخورو. بوډۍ ښځې چې دا واورېدل ډېره زیاته خوشحاله شوله او بیا ورته دواګانې وکړلې او بیا ورته وویلې چې دا خبره واوره چې مخکې د اوبو دوه چینې دي یو توره او یو سپینه او په تور اوبو باندې مخ ووینځه او هماغه اوبه وڅښه او هغه سپینې اوبه خدای دې کي کار څومره صفا په نظر باندې راځي خو په هغې باندې دوکه ونه خورې او زما دا خبره یاد ساته ګینې بیا به ډېره زیاته خفه یې. امینه ډېره زیاته حیرانه شوله خو بیا ډېر په ادب باندې سر ښکته کو او وی ویلې چې چاچي صحیح ده زه به ستا خبره ضرور منمه. او د دې ځای نه د آمنې د قسمت د بدلون یو داسې داستان شروع شو چې ډېر زیات حیران کن دی. بیا چې رو رو نور په ښکته کېدو شو امینه رو رو د خپل کور طرف ته مخکې روانه شوله او دا ډېره زیاته اوږې شوې وه ځکه چې نن دې خپله روټۍ په دغه بوډۍ ښځې او په کونترو باندې خوړلې وه
او بیا دا مخکې روانه وه او چې کله بیا وکتل نو ډېره زیاته حیرانه شوله چې د دې مخې ته دوه د اوبو چشمې وې چې د یوې اوبه سپینې وې او د بلې اوبه تورې وې. امینه ډېره زیاته حیرانه وه او ځان سره یې ویلې چې دا څنګه کیدی شي، سحر خو دلته اسم نه و. او دا بیا ډېره زیاته حیرانه وه او دغه سپینو اوبو طرف ته ور روانه شوه چې دا اوبه د شیشې په شان تکې سپینې او خشته صفا وې. او د دې زړه دا ویلې چې بس د دې نه اوس اوبه وڅکم. خو اچانک دې ته دغه بوډۍ ښځې خبره رایاده شوه او بیا ډېره په سوچ کې شوله او بیا دې زړه کلک کو او د دغه تورو اوبو طرف ته مخکې ورله. او بیا چې څنګه دې دغه اوبه په مخ باندې ور واچولې نو دې نه ډېره خشته خوشبو راتلله چې ډېره عجیبه سکون والا خوشبو وه. بیا آمنه دغه اوبه وڅکلې او دې ته داسې محسوسه شوه لکه چې د دې وجود کې یو عجیبه شان طاقت را پیدا شو. او بیا دې خپل منګیم د دغه اوبو نه ډک کو او د کور طرف ته روانه شوله. بیا څه وخت پس دغه ذلیله د دې اوبو طرف ته راورسېده او دې چې کله دوه قسمه اوبو ته وکتل نو حیرانه شوله او وی ویلې چې ښه هغه بوډۍ ښځې ریشا ویلې. او بیا د دې نظر په سپینو اوبو باندې پرېوتو چې دا تکې سپینې خشته اوبه وې. او بیا دې په زړه کې ځان سره وویلې چې دغه بوډۍ ښځه ما له دوکې راکولو کوشش کوي او دغه تورې اوبه به خامخا ګنده اوبه وي. بیا ذلیله مسکۍ شوله او د دغه سپینو اوبو طرف ته مخکې ورله او بیا په دغې باندې مخ ووینځلو او ښه ډېرې اوبه یې ترې وڅښلې او ځان سره یې ویلې چې واه څومره ښایسته تازه اوبه دي او دغه بوډۍ مکاره ښځه به ما له راضي نه څه، زه به دې سره وګورم. خو بیا چې کله دا کور ته لاړله نو یو عجیبه شان حادثه وشوله چې د دې د جسم نه عجیبه شان سقابین راتلل شروع شول. داسې سقابین ته به وې دې په کلونو کې چېرته لامبلې هم نه دي. د دې مور ویرېدله او زر زر یې غسلخانې ته بوتلله او ښه ډېرې اوبې پرې واچولې او صفا کولو کوشش یې وکړو. خو په دې سره دا ټیک نه شوله او هماغه رنګ عجیبه بین د دې نه راتله. د دې مور زر زر عطر او سپری راواغېستل، هغې پرې ښه ډېر ولګول. بل طرف ته د آمنه زندګي په بدلېدو شروع شوله. ورځ ته ورځ د هغې ښکلا نور هم زیاتېدله او مخې د نور نه ډک شو او دې ته خو کور کې خشته خوراک نه میلاوېده. خو دې چې په منګي کې ځان سره کمې هغه تورې اوبه راوړې وې همهغې نه به یې راغېشتلې او څکلې وې او همدغه اوبو سره به د دې لږه ختمېدله او جسم کې به ډېر طاقت را پیدا کېده او د دې ښکلا به زیاتېدله. خو بل طرف ته د ذلیله حالات رو رو په خرابېدو شول او د هغې ښایستهوالي رو رو په بدرنګوالي کې بدلېدل شروع شول او رو رو یې مخ بدرنګه شو. یو ځل د دې مور دې طرف ته راله ورته وویلې چې تا په تا باندې څه چل دی او ورځ ته ورځ ته ولې دومره بدرنګېږې. بیا ورته ذلیله ټوله کیسه وکړله د هغه بوډۍ ښځې د هغه اوبه چې په دوه قسمه وې، سپینې او تورې اوبه. د دې مور چې ټوله واقعه واورېدله نو غوسه شوه ورته چې دا ټول ستا د قمقلتیا د وجې کېږي او تا د هغه بزرګې ښځې خبره ونه منله او تا نه امینه ډېره هوښیاره وه. او بیا ورته وویلې چې راځه ما سره او ما ته هغه اوبه وښیه کومې چې ته یادې. بیا دا دواړه روان شو او د دغه دوو چشمو په تلاش کې ووتل. دی په دغه صحراګانو کې ګرځېدل خو دغلته هېڅ قسمه اوبه هم نه وې، نه چشمې وې، نه تورې اوبه او نه سپینې اوبه. دغلته اوچ چکړسه ځمکه او کاڼي و صرف. د دې مور ډېره زیاته په ټینشن کې شوه او دا به بیا د جادوګرو پسې ګرځېدله چې اخره کې دې ته یو بوډۍ جادوګره میلو شوله. دې جادوګرې ورته وویلې چې د دې صرف یو علاج دی او تاسو چې د آمنه کوم هغه سپینه چیلۍ ده هغه به حلالوئ او د دغه چیلۍ چې کومه غوښه ده همهغې سره به دا جادو ختمیږي. ذلیله چې دا خبره واورېدله نو ویلې ګوره که نه مورې دا ټوله مسله د دغه سپینې چیلۍ د وجې جوړه ده او آمنه ټول ځناور زما خلاف کړي دي او په دې وجه ما ته کله هم سکون نه وي. د دې مور څه وخت دپاره په سوچ کې تلې وه او بیا وویلې چې ښه که داسې خبره وي نو موږ به دغه سپینه چیلۍ مړه کړو او ستا پلار پخلا کول دا زما کار دی او که چېرته د ستا پلار یعنې زما خاوند دغه منې کړله او ویلې چې دغه چیلۍ ما حلاله نو زه به په ده باندې داسې جادو کوم چې دی به کله هم سترګې بیا کولو نه کي. په دغه شپه باندې آمنه یو خطرناک خوب ولیدو. دی په خوب کې کتل چې د دې کم خپل پلار دی هغې د دې سپینه چیلۍ روانه کړې ده د حلالولو دپاره. دا خوب یې کته چې اچانک راپاڅېدله، دا ویرېدله او زړه یې دربېده او بیا ټوله شپه دا ویښه ناسته وه. دا ډېره زیاته یېرېدلې وه او ډېره زیاته ټینشن کې وه او دغه سپینه چیلۍ چې دا د دې یو قسمه ملګرې وه دې پسې ډېره زیاته خفه وه. او بیا چې د سهار څنګه لږه لږه رڼا ولګېدله نو آمنه اچانک راپاڅېدله او بهر طرف ته یې رامنډې وهلې او بیا چې کله د دغه چیلو طرف ته راله نو دغه سپینې چیلۍ دې طرف ته داسې ډېر ډېر کتل ته به ویې لکه چې دې چیلۍ د آمنه د راتګ انتظار کو اوسه پورې. بیا ورته دغه چیلۍ وویلې چې آمنه ما هم دغه خوب لیدی دی کم خوب چې بېګا تا لیدی دی او ما ته داسې لګي چې زما ټیم په ختمېدو دی. آمنه چې دا واورېدل ډېر زیاته خفه وه او په ژړا شوه. د دې زړه مات شو
آمنا ورته وویلې چې زه تا ته دروازه کولاوم او ته داسې چل وکړه چې ته وتښته. دغه چیلې ورته وویلې چې نه، بس زما وخت برابر دی او دی به ما حلالوي او دی چې کله ما حلال کي په دې کې به ستا دپاره فایده وي او بس ته صبر کوه او په الله تعالی یقین ساته، الله تعالی به ستا مدد کوي. او بس ته اوس خپلې اوښکې پاکې که او لاړه شه او هغه نورو چیلو سره کښېنه چې هغې سره عادت شي، ځکه چې زه د نه اسې تلو والا یم. آمنا ډېر زیات وژړل او ډېر زیاته خفه وه او ورته ویلې چې په دې کور کې واحد زما ته ملګری وې چې پاتې وې، ستا د تګ نه پس په زما څوک وي او زما خپله مېرنه مور خو مخکې نه مړه شوې ده او چې د کله نه مې مور تلې ده نو د هغه ورځې نه زما زندګي د سړو روټو سره او سختو سره تیریږي. او آیا زما د تکلیف په کله ختم شي؟ چې په دې کې د آمنا چې کومه مېرنه مور وه هغې د کمرې نه په غوسې کې آمنا ته اوازونه کول. بیا آمنا د دغه چیلې نه راپاڅېدله او چې ویې کتل نو د دې مېرنه مور د دې پلار سره ولاړه وه. بیا د دې مېرنه مور د دې پلار ته وویلې چې څومره ډېر وخت وشو چې د آمنا مور مړه شوې ده خو موږ تر ننه پورې د هغې دپاره کلم صدقه نه ده کړې او موږ له پکار دي چې چېرته یو ځناور حلال کړو او د آمنا مور ته د هغې ثواب ورولېږو. خاوند ورته وویلې چې یو چرګه به حلاله کړو. ښځې ورته وویلې چې نه، چې ته چرګه حلاله کړې نو موږ به څه خورو، چرګه نه حلالو همدغه سپینه چیلۍ چې کومه ده همدغه به حلالو. د ذلیله صحت ډېر زیات کمزوري شوی دی، دغه سپینه چیلۍ به حلاله کړو او ذلیله باندې به وخورو چې د هغې بیمارۍ کمې شي او صحت یې لږ ښه شي. خاوند چې دا واورېدل نو هغه په سوچ کې شو او د هغه زړه نه غوښتل چې دا چیلۍ حلاله کړي ځکه چې دا چیلۍ د ده د لور د آمنا وه. خو ذلیله په خپل خاوند باندې داسې جادو کړی و چې خاوند یې دا خبره ومنله او بیا دا خاوند یې د خپلې لور آمنا طرف ته راغله او ورته وویلې چې نن به ته د خپله سپینه چیلۍ سرولو له نه بوځې او زه دا د ستا د مور دپاره صدقه کول غواړم. آمنا چې دا واورېدل نو زړه یې ډېر زیات خفه شو خو څه یې ونه ویلې او چپ پاتې شوله او بیا لږ وخت پس خپل پلار ته وویلې چې څنګه تا ته مناسب ښکاري بس هغه شان وکړه. او بیا دې جړل او د دغه ځناورو سرولو دپاره بهر طرف ته لاړله او بیا چې ځنګل ته ورسېده نو هلته په یو غټ کاڼي د پاسه کېناستله او دا دغلته یوازې ناسته وه او ډېره زیاته خفه وه چې په دې کې یو سپینه چیلۍ د دې طرف ته راله او د دې په غېږ کې کېناستله. امینه دغه چیلۍ له غاړه ورکړله او کلکه یې سینې سره ونیوله او هغه خپله چیلۍ یادوله او ژړلې. بیا دغه ټولې چیلۍ او ګډې د دې طرف ته راللې او دغه ټولو ځناورو هم دې سره ژړل. بیا چې دې مخامخ وکتل نو هغه زړه ښځه بیا را روانه وه. دغه زړې ښځې چې کله آمنا ته وکتل چې دا جاړي نو په ډېره مینې ورته وویلې چې ما ته پته ده چې تا هغه خپلې چیلۍ پسې خفه یې، خو دا خبره یاد ساته چې په دنیا کې هیڅ یو شیز هم د همیشه دپاره نه وي او په دې دنیا کې د هر یو شیز یو خاص ټیم وي. او بیا ورته سلو سلو وویلې چې ستا د چیلۍ چې کومه غوښه ده هغې سره به د ستا د خور علاج کیږي او د هغې د جسم نه به ورسره دا بیماري ختمیږي، خو دې سره سره به د هغې د زړه علاج هم کیږي او دې سره به د هغې زړه ستا دپاره نرم شي او دغه غوښې سره ستا په پلار باندې چې کوم جادو شوی دی دغه به هم ختمیږي او ته چې کله دغه غوښه وخورې نو ستا ویښته به د سونې په شان زیړ شي او سترګې به د خشته غټې او چمکدارې شي. آمنا د دې بوډۍ ښځې خبرې ډېرې په غور سره اورېدلې. دې بوډۍ ښځې ورته بیا وویلې چې دا خبره په غور باندې ووره چې د دغې چیلۍ غوښې خوړو نه پس د دې چې کومه ډوکې دي دا به ټول راغونډ کړي او په یو غټه کنده کې به یې دفن کړي او څو ورځې پس به د دې نه خدای پاک تا دپاره یو داسې تحفه جوړه کړي چې دا به ستا ټول ځانلوالی ختم کړي او ستا ټوله زندګي به بدله کړي. آمنا ډېره زیاته حیرانه شوه او تپوس یې وکړو چاچي تا ته د دې باره کې څه پته لګي؟ بوډۍ ښځه په خندا شوه او ورته وویلې چې ما ته د ډېر څه پته ده او چې کله وخت راشي تا ته به پخپله پته ولګي او اوس ته راشه ما سره روټۍ وخوره، ما د ستا دپاره نن روټۍ روړې ده. امینه دغه بوډۍ ښځې سره کېناسته او روټۍ وخوړله او دې سره د دې زړه لږ په ارام شو خو د دې په دماغو کې اوس هم دغه خبرې تاوېدلې. او بیا چې کله ماښام شو نو آمنا کور ته رالله او چې بیا څنګه د کور په صحن کې خپه کېښوله نو د دې د خپو نه ځمکه وتښتېدله ځکه چې د دې کومې چیلۍ سره ملګرتیا وه هغې حلاله کړې وه. بیا پلار رالو دې ته وویلې چې موږ نیم په نیمه غوښه په غریبانانو باندې تقسیم کړله او د هغې ثواب هم ستا مور ته ولېږو او نوره چې کومه د چیلۍ نیم حصه پاتې د هغه هم د کور دپاره کېښوله. آمنا چپ ولاړه وه چې د دې په سترګو کې ډېرې زیاتې اوښکې وې او زړه یې ډېر زیات خفه او ماتو. خو دې ته دا پته وه او دې ځان سره ویلې چې دا کیل دلته ختم نه دی، اصل کیل خو به اوس شروع کېږي. بیا چې کله شپه شوله او روټۍ ته ټول خلک کېناستل د دې مېرنه مور اوس هم په زړه زړه کې سوځېدله او بیا ځان سره سوچ وکړو چې نن به زه آمنا جړوم
او بیا په قص باندې دغه چیلې د غوښې یو غټه ټوکړه راواغشتله او د آمنه مخې ته یې کېښوله د دې دپاره چې دا پسې چل باندې خفه شي او په ژړا شي. خو آمنه چې څه وکړل نو د مېرمنه مور یې حیرانه کړله. آمنه دغه غوښه راواغشتله او په خوشحالۍ باندې یې وخوړله او داسې په خوشحالۍ وخوړله چې دې ته د سره څه تکلیف وي نه. د دې مېرمنه مور حیرانه شوله او بیا په خپل هم د غوښې یو ټوکړه راواغشتله او چې څنګه یې خولې ته کړله نو هغه ډېره زیاته کلکه وه او دې صحیح طریقې سره خوړل هم نه شوه. آمنه چې د دې طرف ته وکتل نو مسکۍ شوله. بیا د دې مېرمنه مور په زړه کې یو یاره را پیدا شوه او ځان سره ویلې چې ما خو ویلې چې آمنه به خفه شي خو دا خواړه خفه نه شوه او داسې لګي چې زما دپاره بل مصیبت راتلو والا دی. بیا په سبا باندې آمنه راپاڅېدله او دغه ټول هډوکي راواغشتل او د کپړې په یو بیګ کې واچول او دغه چیلې راواغشتلې او ځنګل ته روانه شوله. او بیا چې کله ځنګل ته ورسېدله نو هلته یو غټ بوټي وکتلو او دغه غټ بوټي سره یې لاندې غټه کنده وکړله او د خپلې چیلې هډوکي یې دغلته ښخ کړل. بیا ورو ورځې تېرېدلې خو د دې د مېرمنه مور حالت په خرابېدو شول او دې ته به هره شپه خطرناک خوبونه راتلل چې دې پسې به یو غټ غوایي شوی و او دا به یې په خپلو ښکرو باندې وهله او دا به اچانک راپاڅېدل او چغې به یې وهلې او د یارې نه به پې ډچ لګېدلی و. او بیا ورو د دې خاوند هم د دې نه ورو لرې شو ځکه چې ده کومه غوښه خوړلې وه نو هغې سره په ده باندې چې کوم جادو د هغې اثر په کمېدو شو او بیا ورو هر څه په بدلېدو شو. او بیا ذلیله چې دې به مخکې خپلې مېرمنه خور آمنه سره ډېر زیات نفرت کوو ورو یې د آمنه طرف ته راتګ شروع کو او دې سره یې کېناستل شروع کړل او بیا به دواړو یو بل سره لوبې هم کولې او د ذلیله د جسم نه ورو غسقا بینم ختم شو او دا واپس ورو هغه رنګ خشته شوه څنګه چې مخکې خشته وه. بل طرف ته آمنه هم نورم په خشته کېدو شوه او د دې پلار چې به دې ته کتل نو ورته به یې ویلې چې د کور نه کله موځې نو په سر باندې لوپټه اچوه. او بیا یو ورځ آمنه ته دغه کنده رایاده شوله او بیا زر رامنډه کړلې او دغه کنده یې واپس کلو کړله چې په دغه کنده کې یو تیلی پرته وه. دې باندې ډش لګېدلی و چې کله یې دغه تیلی کلو کړله نو ډېره زیاته حیرانه شوله چې په دې تیلی کې دننه د ریخمو کپړې او ستنې پرتې وې او د کپړو ګنډلو ټول سامان پکې پروت و. آمنه چې دا وکتل نو ډېره زیاته خوشحاله شوله ځکه چې د دې کپړو ګنډلو سره ډېر زیات شوق و او دا به بیا روزانه راتله او د دغه بوټي لاندې به ناسته وه او کپړې به یې ګنډلې او په دغه کپړو باندې به یې خشته ګلونه جوړول. بیا یو ورځ دغه بوډۍ ښځه یو ځل بیا د دې طرف ته راله او دې له خشته عطر نوې بوټان او د میک اپ ډېر سامان ورکو. آمنه چې دا وکتل حیرانه شول او تپوس یې وکړو او وی ویلې چې چاچي ته خو غریبه لګې نو بیا تا دا دومره سامان د کوم ځای نه راوړو. دا بوډۍ ښځه مسکۍ شوله او ورته یې ویلې چې بس دا خبرې پرېږده او بیا دې سره خوا کې کېناستله او په کپړو ګنډلو کې د دې مدد وکړو. بیا آمنه ډېر ضد وکړو ورته یې ویلې چې ما ته حقیقت خبر وکړه. بیا ورته دغه بوډۍ ښځې وویلې چې زه یو عام ښځه نه یم زه د پیریانو مشره یم. آمنه چې دا واورېدل ډېره زیاته حیرانه شوله. بیا ورته دغه بوډۍ ښځې وویلې چې یو ځل زما نه خرګوش جوړ شوی و چې یو ورځ یو ښکاري زه په غشي باندې وویشتلم او زه مړ کېدو والا وم چې په دغه وخت کې ستا مور زه بچ کړی وم او زما علاج یې کړی و او بیا چې ما ته پته ولګېده چې ستا مور بیماره ده نو زه چې ستا مور له لاړم نو ما ته پته ولګېده چې هغې له چا زهر ورکړي وو او هغه داسې زهر و چې د هغې علاج نه و. آمنه چې دا واورېدله ډېره زیاته خفه شوله. بیا ورته دغه بوډۍ ښځې وویلې چې دغه سپینه چیلۍ ما د ستا دپاره رالیږلې وه ځکه چې دا د ستا ملګرې جوړه شي. آمنه اچانک ودرېدله او وی ویل چې قسم دی دا ټول به زما مېرمنه مور کړې وي او هغې زما مور له زهر ورکړي دي. او دا ډېره زیاته غوسه شوله او بیا وی ویلې چې زما مېرمنه مور ته د دې سزا ورکول پکار دي. بوډۍ ښځې بیا ورته سلو غوندې وویلې چې ته ټینشن مه کوه او چې کله وخت راشي نو هغې ته به د خپلې غلطۍ سزا ضرور میلاویږي او ته به داسې چل وکړې چې دا نوې کپړې به واچې او دا ټول زیورات به واچې او ځان به تیار کړي. بیا په سبا باندې آمنه خشته ځان تیار کړی و او دومره خشته لګېده ته به وایې چېرته پري ده او دا په دغه ځنګل کې ګرځېدله او ګلونه یې راماتول او بلبلو او پرندو سره یې لوبې کولې چې په دغه وخت کې د باچا قافله روانه وه چې دا د باچا زوی و او د باچا د زوی نظر چې څنګه په آمنه باندې پرېوته نو په ځای ودرېدو او بیا سترګې پټې کړې او واپس یې کلو کړې او دې طرف ته یې کتل او ځان سره یې دا ویلې چې دا زه چېرته خوب وینم که څنګه او بیا په حیرانتیا سره دې طرف ته ډېر کتل چې د په خپله ټوله زندګۍ کې دومره خشته جینۍ شرط هم نه وه لیدلې. خو آمنه چې څنګه د باچا زوی او قافلې ته وکتل نو ویرېده او منډه یې کړلې او په بوټو کې پټه کېناستله
د باچا زوی ورپسې رامنډه کړلې او دې پسې ګرځېده او بیا هر طرف ته اوازونه وکړل خو آمنا ورته میلو نه شوله. آمنا ځان سره په زړه کې ویلې چې ماله د باچا د زوی خوبونه لیدل نه دي پکار. که چېرته هغه ته پته ولګېده چې زه یو شپونکی یم او ګډې سرومه نو دې به خپله اراده بدله کړي. او بیا ډېرې ورځې پس یو ځل بیا آمنا په ځنګل کې را روانه وه چې اچانک د دې غوږونو ته د اسپې د قدمونو اوازونه رالل. آمنا حیرانه شوله او بیا چې دغه اواز پسې شاته شاته رالله او بیا یې وکتل نو دا هماغه د باچایۍ اسپه وه چې کومې باندې هغه ورځ د باچا زوی راغلی و. خو د باچا زوی په نظر باندې نه راتلو. د آمنا زړه په دربېدو شو او بیا دې اسپې طرف ته راله، په سر یې وله لاس راکاږو او بیا ترې سلو غوندې تپوس وکړو چې ستا مالک څه شو، تا ته دا پته لګي چې هغه چېرته دی. دغه اسپې دې طرف ته نیغ نیغ کتل او دې اسپې ځان سره سوچ کو چې دا جینۍ زما په خبره باندې پیږي څنګه. خو دې جینۍ ته د ځناورو سره د خبرو کولو چل هغه سپینې چیلې خولی و. بیا اچانک د اسپه روانه شوه، آمنا هم دې پسې شاته ور روانه شوه او بیا دې ډېر مزل وکړو او بیا د یو غار طرف ته ورسېدل. او بیا چې کله آمنا جوخته ورله او بیا چې دې کوم منظر وکتو ډېره زیاته حیرانه شوه چې دغلته خوفناک قسم سړي وو چې هغې د باچا زوی او د باچا ټوله قافله نیولې وه او دغلته د باچا زوی هم په ځمکه باندې ناست و چې دی ډېر زیات زخمی شوی و او ډېر زیات بېوسه و. آمنا چې دې طرف ته وکتل نو پیش وله او بیا ځان سره ویلې چې زه به په یوازې ځان څه وکړی شم. خو دې بیا هم حوصله ونه بایلله او بیا یې لږ وخت سوچ وکړو او اچانک په اسپې باندې کېناستله او ځان سره ویلې چې ماله پکار دی چې زه د سلطان طرف ته لاړه شم. او بیا دغه اسپې ته ویلې چې زر کوه موږ سره ټیم کم دی. او بیا لږ وخت پس دا د سلطان محل ته ورسېدله. په محل کې ډېر زیات غوبل شروع، ټول خلک د باچا د زوی پسې ګرځېدل. او بیا چې کله د محل خلکو دې طرف ته وکتل نو هغې چغې ووهلې او ویلې چې دا اسپه خو د باچا د زوی اسپه ده، دا جینۍ ونیسئ. او بیا یو سپی مخکې راغی او دی د ویښتو نه ونیوله او د باچا طرف ته یې راوستله. باچا وویلې چې دا جینۍ پرېږده او بیا په سخته لهجه کې د جینۍ نه تپوس وکړو ما ته دا ووایه چې زما زوی چېرته دی او که ما ته دې ریشه وویل نو زه به تا پرېږدمه. بیا آمنا همت وکړو او ټوله کهاني ورته وکړله، دغه غار، ډاکوان او بیا د دې اسپې قیصه. سلطان په غور سره د دې خبرې واورېدلې او بیا وویلې که دا ریشه و نو بیا خو ټیک ته او که دروغ وختل نو د دې به ډېر سخت انجام وي او تر هغې پورې به ته دلته یې. آمنا ورته جواب کې وویلې چې باچا صاحب ما ځان سره بوځه او ما ته دا پته ده چې دغه ډاکوانو له به څنګه دوکه ورکې او زه به یوازې د دغه ډاکوانو طرف ته ځم او تاسو به لرې ولاړې او زما انتظار به کوئ. د باچا د دې په خبره باندې یقین پیدا شو او بیا وله باچا اجازت ورکو او بیا آمنا په خپل لستوڼي کې یو خنجر کېښولو او خپلې چیلې راواغېشتلې او د دغه غار طرف ته روانه شوله. او بیا چې څنګه دغه ډاکوانو دې ته وکتل نو هغې د خوشحالۍ نه چغې ووهلې او ځان سره ویلې واه څومره ښایسته جینۍ میلو شوه. او بیا دغه ډاکوانو د جینۍ ونیوله او بیا یې وتړله او بیا د ډاکوانو سردار وویلې چې دا جینۍ خو ډېره قیمتي ده او موږ چې دا خرڅه کړو موږ ته به ډېرې ښې پیسې میلو شي او دا ټول ځناور به زموږ خوراک شي. او بیا 15 چیلي حلال کړل او خوراک یې تیار کو او ښه ډېر یې وخوړل. او بیا چې کله خېټه مړه شوله نو ټول وده شول او بس همدغه موقع وه. آمنا زر زر دغه خنجر روویستلو، اول خپل لاسونه کولو کړل او بیا د قافلې نور خلکو له لاسونه کولو کړل او بیا ورته وویلې چې زر تښتئ او د دغه ونو طرف ته تښتئ. او بیا ټول په منډه شول. خو چې کله ډاکوانو ته پته ولګېده نو هغې په اسونو باندې کېناستل او شاته ورپسې را روان شول. او بیا چې مخکې لاړل او ویې کتل نو مخې ته سلطان او د هغه فوج ولاړو. بیا ډاکوان ویرېدل او په ځنګل کې یو طرف ته او بل طرف ته وتښتېدل او د باچا زوی او دغه قافله بچ شوله. آمنا د باچا زوی سره را روانه وه. په ټوله لار باندې د باچا زوی دې طرف ته کتل چې د ده په سترګو کې د دې دپاره شکریه او محبت دواړه وو. سلطان د دې طرف ته کتل او مسکی شو او ځان سره یې وویلې چې دا جینۍ زما د زوی لایقه ده. او بیا چې کله دې محل ته ورسېدل نو آمنا د مختلف قسم بوټو د جړو نه دوی جوړه کړله او د باچا د زوی په زخمونو باندې ولګوله. او بیا د باچا زوی ته وویلې چې بس اوس به زه ځمه او ډېر زیات ناوخته شو او ما ته خو د 15 چیلو نقصان هم میلو شو. اچانک ورته باچا وویلې چې ټینشن مه اخله، زه به پخپله ستاسو کور ته راځم او د ستا د پلار نه به د خپل زوی دپاره ستا رشته غواړم او د دغه 15 چیلو په بدل کې به زه تاسو له 50 چیلې درکمه. بل طرف ته د آمنا په کور کې د آمنا پلار ډېر زیات ټینشن کې و. ماښام شوی و او اوسه پورې آمنا کور ته نه وه راغلی. ذلیله ډېر زیات ژړل
او ځان سره سوچ کو چې چرته به ځنګلي ځناور خوغنی خوړلې خو د میرنه مور په زړه کې نورې خبرې راتللې او ځان سره به دا ویلې چې کاش چې هغه واپس رانشي او څنګه چې د هغې د مور نه زه خدای خلاصه کړمه نو داسې به د دې نه ما خدای خلاصه کي او د دې په سترګو کې ډېر زیات لالچ او دا سوچ کو چې بس اوس به دا کور صرف زما او زما د لور وي خو په قسمت څه بل څه لیکلی وه او بیا لږ وخت پس د آمنا پلار د اسپو د خپو اوازونه واورېدل او بیا چې کله په کړکۍ کې بهر طرف ته وکتل او د چې څو کتل ډېر زیات حیرانه کو چې د باچا شاهي قافله را روانه وه چې د ټولو نه مخکې د ده لور د باچا زوی سره را روانه وه د آمنا پلار رامنډه کړې او بهر ته ووتو آمنا زر رامنډه کړې خپل پلار له غاړه ورکړله چې د دې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې وې بیا باچا هم راکوش او رالو د آمنا پلار ویریدو او بیا باچا ته سلام وکړو او بیا کور ته دننه راوستلو او بیا خپلې ښځې او ذلیله له آواز ورکو چې زر د میلمنو دپاره روټۍ تیاره کا بیا چې کله ټول کېناستل نو باچا مسکې شو وی ویلې ستا لور ډېره زیاته بهادره ده او دې زما زوی د مرګ نه بچ کړی دی او بیا ورته ټوله کیسه وکړله او وی ویلې زه به د 50 چیلو په بدل کې تاسو له 50 چیلې درکومه دغه شپونکي ډېر زیات حیرانه شو چې په دې کې ورته باچا بیا یو بله خبره وکړله او ورته ویلې چې زه ستا لور د خپل زوی دپاره غواړم شپونکي چې دا واورېدل ډېر زیات حیرانه شو او بیا ورته سلطان وویلې چې ته ماته صرف ښه وکړه او د دې په بدل کې به زه تاله سونه او چاندي خو درکوم خو د دې نه علاوه به 1500 چیلې او 1500 ګډې او 100 اسونه هم درکومه بل طرف ته د آمنا میرنه مور ولاړه وه او دا ټولې خبرې اورېدلې او دا ډېره زیاته سوځېدله او ویلې چې ما خو دا غوښتل چې دا کله واپس رانشي خو دې خو د باچا زوی په سوکړې دی او هغې هم ځان سره راوستو او دا دومره ګرانې کپړې او دا دومره ګران هار او دا زیورات دې ته د کم ځای نه میلو شول او بیا ځان سره ویلې چې نه زه به کله هم دا خوشحالۍ له ور نه کړم او د باچا زوی سره به واده خو زما خپله لور ذلیله کوي او بیا دې اچانک خپل زوړ د جادو والا کتاب راوویستو او دې په دغه کتاب کې داسې جادو کتلو چې پس چل د باچا زوی آمنا سره نفرت شروع کی چې په دغه وخت کې ذلیله کمرې ته راله او دې چې کله مور ته وکتل نو پیش شوله چې زما مور بیا څه سازش جوړوي او بیا دې تپوس وکړو چې امي دا ته څه کې او تا اوس هم جادو پرېښې نه دی مور یې ورته وویلې چې چپ کښېنه او آمنه ستا نه څخه خو نه ده او زه به کله هم د آمنې واده د باچا زوی سره کولو ته پرې نه دمه خو ذلیله خو اوس بدله شوې وه دې زر د مور د لاسه کتاب راکاږلو او په اور کې یې ورلاړه کو چې د دې نه ښه ډېر لوګي وختل او مور یې د غوسې نه چغه وواله او وی ویلې چې دا تا څه وکړله او زه به تا ته اوس چل وښیم او دې چې څنګه جارو راواغشل او خپله لور یې وښله نو اچانک یو آواز رالو چې دغه بوډۍ ښځه مخامخ ولاړه او وی ویلې چې داسې لګي چې د دوکې او د مکر نه علاوه تا بل څه هم نه دي زده کړی دې دواړو چې وکتل نو حیرانه شول دغه بوډۍ ښځه ولاړه وه دې میرنه مور یې ورته په چغو باندې وویلې چې ته دلته څه کې وځه د دې ځای نه دې بوډۍ ښځې ورته وویلې چې ولې پکار نه دي چې ستا خاوند ته د ټولې خبرې ریشه او صفا پته ولګي دې ښځې ورته وویلې چې تا ته د څه پته ده بوډۍ ښځې ورته وویلې چې ما ته د ټول هر څه پته ده او همتا د آمنا مور له زخر ورکړي وو په کمره کې ډېره زیاته خاموشي شوله ذلیله په ژړا شوله او وی ویل چې مور یې دا ریشه دي دې ښځې سره هېڅ قسم جواب نه و بیا ذلیله په غوسه کې وویلې بس نن نه پس به ته په دې کور کې نه اوسېږې او اوس وځه د دې کوره او ستا غوندې ښځه په کور کې د ساتلو لایق نه ده دغه بوډۍ ښځې بیا اچانک خپل شکل بدل کو او په لږ وخت کې د دې نه یو خشته جینۍ جوړه شوله او بیا ورته وویلې چې اوس ما وپېژنه زه یو پیری یم او د آمنا مور زما ملګرې وه او دا سپینه چیلې ما دې له ورکړې وه او د دغه ډوکو نه ما په خپله باندې زیورات جوړ کړي وو او بیا مسکې شوله او وی ویلې چې اوس په آمنا د باچا انګور جوړیږي بیا دې ښځې سر ښکته کو ځکه چې دې سره اوس په دې دنیا کې هېڅ هم پاتې نه شو نه ورسره عزت پاتې شو نه ورسره خپله لور پاتې شوه او نه ورسره خپل کور پاتې شو او بیا چپ غوندې د دې کوره ووتله او روانه شوه او دغه ښاپیرۍ چې کومه ولاړه وه دې سره په لاس کې یو جادو والا چوکه وه دغه چوکه یې ګیر چاپیره په هوا کې تو کړله چې په دې سره خشته غوندې د روټۍ د خوراک سامان او یو خشته جوړه را پیدا شوله بیا دغه ښاپیرۍ ذلیله ته وویلې چې زر زر دا روټۍ وخوره او دا کپړې واچوه چې دې روټۍ خوړو سره به ته ډېره زیاته خشته شي ذلیله روټۍ خوړه او دغه کپړې چې کله واچولې نو ډېره زیاته خشته ښکارېدله او دا چې کله بیا بهر ته راووتله نو بهر د باچا چې کوم وزیر و د هغه زوی ولاړو هغه چې دې طرف ته وکتل نو دا یې ډېره زیاته خوښه شوله او بیا د وزیر زوی خپل پلار ته وویلې چې زه دې جینۍ سره واده کوم
پلار په خندا شو ورته ویلې چې روټۍ خو وخوره کنه. زوی ورته قسم وخوړو چې تر څو پورې د ما له دې سره رشته نه کړې زه هیڅ هم نه خورم. او بیا هم په دغه وخت کې یو نه بلکې 2 ودونه تیار شول.